د حیرتان بندر په ښارګوټه کې د بلخ مرستیال والي پښتون کې د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا په موخه د ازبکستان او افغان سوداګرو ترمنځ ګډه ناسته ترسره شوه. په دغه ناسته کې د بلخ مرستیال والي او د ازبکستان هیواد د تولیدي شرکتونو رئیس چې د دوه هیوادونو د استازو په رأس کې شتون درلود، د افغانستان اوسنی وضعیت او شرایط د پانګونې لپاره مناسب وبلل او په دې برخه کې د چمتووالي ډاډ ورکړ. در هیچ عصر و هیچ زمان در بین این دو کشور و امکان جدایی فاصله گرفتن نداره و نداشته و همیشه الحمدلله خصوصا بالخصوص در وقت در زمان امارات اسلامی در افغانستان تقریبا 30 سال میگذاره. واقعا این مردم به امروز ما به امارات اسلامی به نظام اسلامی نهایت همکاری کرده. O'zbekistondan kelgan tadbirkorlar bilan yaxshi ishni yo'lga qo'yib د ازبکستان هیواد صنعتکاران او پانګوال چمتو دي چې د افغانستان په شمال کې پانګونه وکړي. موږ غواړو په دغه پانګونې سره افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړو. baraka qolamiz va barcha tashkilotchilarga minnatdorchilik bildiramiz. له بلې خوا د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس چې دغه ناستې کوربتوب کوو، دا رنګه ناستې د سوداګریزو اړیکو او پانګونې په برخه کې ګټورې وښودې او د دواړو هیوادونو صنعتکارانو ترمنځ د څو تړونونو د لاسلیک کېدو خبر هم ورکړ. تمام بخش‌ها به اصطلاح با شکل بی‌دوبی روی با هم مذاکرات داشتن و هنوز هم ادامه داره. قرار است که بین یک تعداد از آنها در بخش تولید ایزوگام، در بخش تولید قیر و سایر موارد دیگر در بخش‌های قالین به اصطلاح تفاهم‌نامه بینشان امضا بکنند و این خیلی یک روزنی امید و خوب است. همدارنګه په دغه ناسته کې یو شمېر سوداګرو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا غوښتنه وکړه. بازار افغانستان جدا کلانه، در اینجا امکانات مولتر. ما می‌خواستیم که همین امکانات شما در شما منفعت دار باشد، در ما منفعت دار باشد. خوب است همچون نشست‌ها، همچون نمایشگاه‌ها هر وقت برگزار شوی در پایده طبقه تاجر است. دغه ناسته په داسې حال کې ترسره کیږي چې په روان کال کې د ازبکستان هیواد د اوبو او انرژۍ وزارت په مشرۍ او پلاوي بلخ ته سفر کړی وو او د اسلامي امارت لوړپوړو چارواکو سره دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې اترې کړې وې.